شيخنا محمد علي جوهر تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. نن د آثار قدیمه په حواله باندې تاسو راپور ګورئ چې دا د اشوکا ډېرې مشهورې ګټې چې کومې دي چې دا د هندوانو د عبادت یو ځای و. نو تاسو دا بورډ یقینا چې ولیدو. اوس موږ اګړو طرف ته ځو خبرې قدرمنو کتونکو څنګه چې ما تاسو ته د سړک په غاړه باندې وی چې هغه بورډ تاسو ته مو وښو چې دا هغه تاریخي ګټې دي د اسوټا شریف چې ورته وایي د ضلع صوابۍ ډېره تاریخي علاقه. نو دغه بورډ تاسو ولیدو. اوس هغه ګټو طرف ته موږ راړو. دا هغه تاریخي ګټې دي چې په دې باره کې مختلف روایات دي. یو روایت خدا دی چې په دې لار باندې مخکې به پیادل چونکې لارې وې سړکونه خو نه یو جنج را روانو د صوابۍ طرف نه هغه ته مردان طرف ته هغې چیرې نو ډولۍ وړه. نو داسې وایي په روایت کې چې دا ځای کې پخوا به چې څنګه لارې شاړې وي داسې پکې ډاکوان پکې ناست وو. هغې به شوکې ته ناست وو خلک. نو دا ځای کې هغه شوکې ته خلک ناست وو. شوکې ته خلک ناست وو. نو هغې دا وی چېرې هغې کې یو مشر وو. نو هغه وی دا سوال وکړو د خدای پاک نه چې خدای پاکه چې دې زموږ بېعزتي ونه کړي ته زموږ نه ګټې جوړې کړي خو چې دې زموږ بېعزتي ونه کړي. نو یو روایت خو پکې دا دی دا هم شته دی چې دا هغه خلک دي چې جنګ کې کم کسانو بنیادي کسانو چې هغې ګټې کړي په دې باندې موجود دي. بل د دې باره کې دا روایت دی چې دا ګټې تاسو ګورئ چې دا 1 2 3 4 5 6 10 تاسو ورته شمارئ. نو دا تاسو ته په یو شماره کې یو شان راځي په بل شماره کې بل شان دي کې سړی خطا کېږي. دا دویم روایت د دې حواله باندې. او دریم دا دی چې ارکیالوجي والا وایي چې کوم د آثار قدیمه ماهران دي او په هغې کې بیا زمونږ چې کوم ماهر دی شاهنظر خان چې نن سبا په انګلینډ کې دی هغه د آثار قدیمه چې ډایرکټر هم پاتې شوی او هغه په دې باندې ډېر زیات ریسرچ کړی و. نو هغه په خپل کتاب کې دا لیکلي دي چې دا د هندوانو د عبادت په حواله باندې دا ډېر مشهور ځای دی. او دا هغه ټیم چونکې د ګټو هغه عبادت پې کېدو د کاڼو عبادت پې کېدو د نور عبادت پې کېدو. نو دا داسې ځای دی دلته کې دا ګټې کومې دي دا هم په هغه لیول باندې جوړې شوي دي. دې نه به هغې ځوانو خپل شیانو د عبادت هغه کار باندې باقاعده اخېستو. نو هغې دا اوس که تاسو ګورئ د جنګلي تاسو وګورئ د هغې په خپل تحویل کې باقاعده اخیستی دی بورډ یې په خپل لګولی دی او وخت باندې هغې دلته کې راځي هغه چې کوم آثار قدیمه ماهرین دي هغې راځي او هغه باقاعده دلته کې هغې چې دی نو خپل من لکه ګوري چې دا ده څومره پورې دې ته نقصان نه وي رسولی دې کې څه مسله پکې نه راغلی د هغې ریپیرنګ د هغې مرمت دي باقاعده کوي. قدرمنو کتونکو څنګه چې ما تاسو سره د ګټو خبره کوله چې دا آثار قدیمه والا بیا دا ویلي چې دا د هندوانو د عبادت یو ځای و. هغې دا ګټې ګرد چاپې راخښې کړې وې او دلته کې د هغې عبادت کوو. اوس هم د شماري خبره په دې کې روایت کې کوله چې دا خطا کېږي په دې کې دلته کې اوس کوم ملګري زموږ پورې دلته کې دي نو هغې ټولو یو وایي چې 15 دي بل وایي چې 19 دي بل وایي 40 دي. دا په دې کې خبره ده چې دې کې سړی خطا کېږي یا په شماره کې خطا کېږي یا یو نفسیاتي چکر دی خو یو چکر په دې کې شته دی. نو یقینا چې دا پروګرام به تاسو نن کتلي او تاسو سره موږ د صوابۍ چې کوم معلومات تاسو له موږ وړاندې درکړي پای کې موږ د دې سرسري ذکر کړی و چې دغه شان په اسوټا کې دا ګټې چې کومې دي دا ډېرې تاریخي ګټې دي او دا آثار قدیمه په خپل تحلیل کې اخیستې دي. قدرمنو یقینا چې دا نننۍ ویډیو به تاسو خوښه شوي د دې ګټو تاریخ په حواله باندې د آثار قدیمه د ماهرینو د رایې په حواله باندې ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه.